سلامونه او نیکی هیلې د مشال ریډیو نه زه زلان یوسفزی یم او دا وخت د خیبر ایجنسۍ په جمرود تحصیل کې په هغه میدان کې موجود یم چېرته چې د پښتون ژغورنې غورځنګ جرګه کیږي. پښتون ژغورنې غورځنګ په 11 اکتوبر باندې د جرګې اعلان کړی چې په هغې کې به د پښتون قام چې څومره ستونزې دي په هغې باندې به د علاقایي مشران راغونډېږي او دلته به په هغې باندې مشورې کوي، بیا به په هغې باندې د آینده لپاره یو پرېکړه کوي چې دا مسلې او دا ستونزې به څنګه هوارېږي. د جرګې دپاره د سحر وخت ورکړی شوی، خو تر اوسه پورې لا د پښتون ژغورنې غورځنګ جرګه نه ده پیل شوې. انتظاماتو چې موږ ګورو نو داسې ښکاري چې په انتظاماتو پوره کېدو باندې به لا نور هم وخت لګي، خو دلته کې موږ سره د پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزي کمیټې د اطلاعاتو سیکرټري زقیم وزیر موجود دی. هغه سره خبرې کوو چې د جلسې په انتظاماتو باندې او تېره شپه چې د حکومت او د پی ټي ایم ترمنځ کومې خبرې شوي دي هغه به تیم پوښتو. دا راته ووایه د جلسې په انتظاماتو باندې خو خبرې کوو، خو د هغې نه مخکې که راته دا ووایه چې تېره ورځ د وزیر الله سره مذاکرات کېدل، تاسو په هغې کې موجود وئ، نو په کومو شرایطو باندې مذاکرات وشول؟ ډېره مننه قربان. هېڅ شرایط نه و. دوی خپل وزیر داخله راغوښتی و، دلته د ټولو سیاسي ګوندانو مشران هم هغه نمایندګان دوی ورسره ناسته کړې ده، بیا بیرته د جرګې په حواله مجلس سره کړی دی. اصل کې دا ده چې د ریاست ته د پښتون قام نه علاوه چې کم خلک دي هغوی ته د جرګې شکل پته نه لګېږي چې جرګه د پښتنو څه دي. نو بیا دوی راغلي وو، زموږ شهیدانو ته د فتح خواني وکړله، بیرته دوی دا خبره راته وکړله چې تاسو جرګه وکئ. د فیډرل ګورنمنټ چې کومې خبرې وي یا څه پابندیان یا دلته شیلینګ وشو یا څه خبره وه هغه نورو داسې خبرې وې، په هغې باندې موږ معذرت هم غواړو او دا هغه نه وه په کار. تاسو جرګه وکئ. وزیر اعلی په خپله وویل چې زه دا ما ګارنټي اخیستې ده ستاسو ته به هېڅ تکلیف نه رسېږي. نو داسې خبره وه. تاسو ورته څه مطالبات څه غوښتنې مخې ته ایښې وو؟ نه موږ خو دا وي چې موږ په جرګه کوو. 4 شهیدان مو ورکړي دي، 19 زخمیان دي، بلکې 2 ورځې مخکې هم 2 زخمیان نور هم وه چې دا ټول پښتون قام دونه په لکونه رامله کړي. دا زموږ روایت خو نه پرېږدي. جرګه زموږ روایت زموږ جرګه څنګه نه کوو. همدا ده چې دغه جرګه یو خو دا خبره ده د ټولو پښتنو ده او صرف دا ده چې انتظامات د پی ټي ایم سره دي، نور به ټول پښتانه راځي. هم تاسو خبر هم چې جرګه هر څوک راغوښتي شي، خو هغه سره د فیصلې اختیار به نه وي چې یو قام یو علاقه خلک راوغواړي او هر ځای مشان دي ګوندونو مشان دي هغه به بیرته دلته خبرې کوي، هغه به یو متفقه قرارداد دغې باندې خبرې کوو. دغه وزیر اعلی سره او دغې کمیټې سره په مذاکراتو کې ستاسو ځینې ملګري گرفتار دي، د جرګې نه مخکې ستاسو په سوونو ملګري گرفتار شوي دي په 3 PO کې او لارې بندې دي، په دغې باندې خبرې شوي؟ هغه ده وویل د لارو بندوز خبره وکړه، نور هم چې څه مطلب زموږ د سهولت نه ده پرېږدل، د ټرینټونه نه را پرېښول، همداسې اوبه مسله وه، دا نېرې را بند کړی و، داسې نه وایي چې هغه به ستونزې نه درته جوړېږي. او د بندیانو کسانو په اړه زموږ ملګرو په حواله خو خواو شاوله 1000 کسان نیولي شوي دي، ټول صرف زموږ ملګري نه بلکې د جرګې ته څه پښتانه راتله هغه هم نیولي شوي وو. اوس د جرګې په انتظاماتو کې راته ووایه، جرګه خو ستاسو سحر وخت و د هغې د پیلېدو، اوس لا تر اوسه پورې لا انتظامات نه دي برابر؟ او حالات تاسو خپل لیدلي وو. موږ ملګري به چې دلته پېښور ته په خیبر کې چېرته هم د کاراکري ولاوه هغه یې په هغه بندیز لګولی و، دوکانونه یې وربند و، سیل کړي وو. هر ځای ته د عیسی ایم آی کسان ورغلي وو چې که تاسو دا ورکړئ تاسو دوکان به سیل کېږي، تاسو به اف آی آرونه کوو، جرمانې به کوو. نو داسې موږ لاړو د نوشیرې پر مردان پورې د بنو پر کوارټ موږ ته، بلکې دا زه به درته ویم چې د فیصل آباد هم د پینډۍ پر هم موږ ملګري ولټل د څو ورځې مسلسل په دغه کې په انتظاماتو کې، خو یو شی دی نه را پرېښو. انتظامات کې کمی راغلی وه، انتظامات پوره کولو دپاره موږ دغه جرګه لږ لیټ کړه، نو جرګه به شروع کېږي. نو که دا راته ووایه چې د جرګې ترتیب څه دی، جرګه به څنګه چلېږي؟ جرګه یو هټ حال په کار جوړوو، هغه به خواوشا 10,000 کسان زموږ مشران وي، 80 کیمپونه به جوړېږي، هر ضلع او د هر ګوند ځان ته به یو کیمپ وي، اما داسې د پارکینګ دپاره مو ځان ته دغه استلی دی. مین حال به دغه وي چې د موږ تاسو پکې ولاړ یو، په دې کې به د جرګې چې کوم نمایندګان دي هغه به راځي، هغه ته به په اوله ورځ یعنې نن موږ په سکرین باندې د وطن د مسایلو هغه خبره راوړو، ورته ږدو به چې موږ د وطن کومې مسالې دي هغه په ډاکومنټري کې هم په ډیټا شکل کې دی په دې ځای باندې دوی باندې به اوس لا لګي انتظامات لګي، تاسو به ګورئ هم او بار به 80 کیمپونه 80 کیمپونه به هغه کې به څوک ناسي، هغه به د هر ضلع مشران قبایلي مشران
د ګوندونو به ځان ته هر ګوند به ځان ته کیمپي د صحافیانو به ځان ته کیمپي د وکیلانو به ځان ته کیمپي د مختلف تاجران یونین دي دغه به ځان ته یونین غاوي کیمپي نو داسې موږ یو ترتیب برابر کړی دی په هغې مطابق به موږ کار کوو. مننه دا زما شاته چې ښکاري دا هغه کیمپونه دي څنګه چې زقیم وزیر ووی چې دلته کې به د هرې ضلعې دپاره او د مختلفو د ژوند د مختلفو رسانګو سره د اړوندو خلکو لپاره مختلف کیمپونه لګي. نو دا هغه کیمپونه دي وي چې دا میدان ډېر غټ میدان دی په دې کې به 4 واړو غاړو ته دا کیمپ لګي خو که تاسو کتئ شئ صرف یو طرف ته دا کیمپ چې کوم دا جوړ شوی دی او لا دا 3 طرفونه د کیمپ چې دي دا پاتې دي. د دې نه دا اندازه لګي چې د جرګې کوم انتظامات دي هغه به چې رسي تر مازدیګره پورې به دا جرګه پیلیږي ځکه چې لا تر اوسه پورې 3 طرفو ته کیمپونه هم نه دي لګېدلي او چې کوم مرکزي کیمپ دی چې په کومې کې به مشران ناست دي او په هلته کې به دوی په سکرین باندې چې کوم دي خپل هغه ډیټا راغونډه کړې ده پښتون ژغورنې غورځنګ هغه به مشرانو ته دلته کې ډسپلی کوي. هغه ځای کې هم لا تر اوسه پورې کیمپ نه دی لګېدلی.